أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله مولانا العظیم. دغه رکوع کې د منافقینو بیان شروع و. نو اول آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي چې د منافقینو کوم عمل شروع کړه ده، کوم کردار شروع کړه ده، کوم تجارت او کاروبار شروع کړه ده، نو دا داسې ده لکه دولالت هغه دې وخوستو او هدایت ته پرېږدو، نو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. لہذا د دوی دغې تجارت هیڅ قسم ته ګټه ونه کړله او نه دوی د هدایت وله جوړ شول. هغې نه بعد به الله پاک د منافقینو مثال بیان کی چې د دوی مثال هغه دغه رنګې ده. خو د اول آیت چې الله فرمایي چې دوی هدایت یې پرېږده او ګمراهي وخوستله، په دې باندې سوال دا کیږي چې هدایت دوی پرېږده په مقابله د دلالت کې دلالت یې وخوسته. اولئک الذین اشتروا الضلاله، چې دوی دلالت وخوسته او هدایت یې پرېږده، نو هدایت خو به دوی پسته وخوستله که دوی ته هدایت حاصل شوه وه. دوی ته هدایت سره حاصل نه و، نو بیا څرنګې دوی هدایت پرېږده او دلالت یې وخوسته. نو د هغې جواب مفسرینو دا کړه ده چې ګوره، یعنی آیت نه د سوال چې کېږي په داسې انداز چې ګویا کې دا خو دا معنا چې دوی ته هدایت حاصل و، بیا د هدایت پرېږده او ګمراهي مختاره کړله، ګمراهي وخوستله، نو هدایت خو د دوی سره ونه، نو څرنګې دوی هدایت هغه پرېږده. نو د هغې جواب مفسرینو دا کړه ده چې الله جل جلاله هر انسان ته یو فطرت سلیمه ورکړه ده. فطرت سلیمه څه شي ته چې د حق قبلولو استعداد او صلاحیت الله پاک هر چته ورکړه ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف کې فرمایي کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، چې هر بچای چې پیدا کیږي نو دای په فطرت سلیمه سره پیدا کیږي، یعنی دکې د حق قبلولو استعداد او صلاحیت وي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور پلور یا دنه یهودي جوړ کی یا نصرانی وی نه جوړ کی او یا مجوسی آتش پرست وی نه جوړ کی. نو یو انسان هغه چې پیدا شي تر د بلوغه پورې عادي هیڅ شي نه هم خبر نشي، بیا دته چې کله هم اسلام پیش شي نو د هغه فطرت سلیمه د وجې نه چې الله پاک د انسان فطرت پیدا کړی داسې د اسلام ته پیش شي، دی به فورا اسلام قبلوي. خو چونکې هغه ماحول دی ووایي د هغې ماحول د وجې نه د هغه استعداد حروب شي. نو دغې منافقینو الله پاک چې کوم دوی ته استعداد او صلاحیت ورکړه روغه د حق ته قبلولو، هغه استعداد یې خراب که او د هغې په مقابله کې دوی ګمراهي غوره کړله. ځکه الله پاک هم دلته فرمایي چې دوی هغه ګمراهي وخوستله او هدایت هغه یې پرېږده. یا د دې مثال داسې انداز سره او جواب مندیزون پیوی شو چې د دنیا مثال د داسې دو لکه یو بزور چې کسې وه منډي چې کسې په بزور کې ښه شیونه هم میلویږي او خروب شیونه هم پکې میلویږي، ګرون شیونه هم پکې میلویږي او اسون شیونه هم پکې میلویږي. دغه رنګې دنیا کې الله پاک دلالت هم پیدا کړه ده او هدایت یې هم پیدا کړه ده.
نو اوس بزور کې د سړي خپل اختیاري چې ارزون شی وخولي او که ګرون شی وخولي درنګې دوی ته هم الله اختیار ورکړی ده دوی هغه هدایت یې پرېږده او ګمراهي پکې غوره کړله نو ځکه الله فرمایي اولئک الذین اشتروا الضلالة چې دا هغه خلک دي چې دوی وخوستله منتخب یې کړله مختاره یې کړله الضلالة ګمراهي بالهدا هدایت په مقابله کې فما ربحت تجارتهم فما ربحت پس ګټه نه وکړله نفع نه وکړله تجارت دی دوی وما كانوا مهتدین او نشول دوی هدایت مندونکي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا الله دې دوی مثال بیانوي مثال دا دی څه دی پوره بیانېږي چې د مخاطب فهم ته مخاطب ذهن ته دغه خبره شاور وچیږي مخاطب په د خبره پوه شي او د فصیح او د بلیغ کلام د بیان انداز هم دغه ده چې هغه کې به مثال ذکر کیږي نو اول د آیت ترجمه کوم بیا دغه مثال الله فرمایي مثلهم د دوی مثال داسې ده کمثل الذي استوقد نارا په شان د هغه کس چې هغه اور بل کي په تیارې کې وي بیا اور بل کي نو چې اور کله ورته بل شي نو فلما اضاءت ما حوله چې کله دغه اور خپل ګیر چاپېره ایریا روښانه کي رڼو کي ذهب الله بنورهم الله پاک بیا هغه نور د دوی ختم کیني د اور چې مړ شي خو بیا په تیارې کې بیا پوتې شي اوس دغه منافقینو حالت د دغې آیت سره داسې به فټ کوو چې منافقین د کفر په تیارې کې وو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره چې کله دوی هغې ته روغل د ایمان خبرې اورېدلې نو د ایمان دغه نور هغه دوی ته ورسېده د ایمان رڼو دوی ته حاصله شوله بیا چې کله د ارد ګرد ایریا ته روښانه شوله حق او باطل یې وپېژندل ویې لیدل او چې کله بیا د پیغمبر د مجلس نه چک شول او خپلې وإذا خلو الی شیاطینهم چې کله خپلې لیډرونه او سردارونه ته بیا لوړله نو بیا د هغې د کفر په ګمراهۍ او په تیارۍ کې بیا پوتې شوله ذهب الله بنورهم هغه د ایمان کومه رڼو چې تحصیل او الله پاک بیا نه ختم کړه ځکه چې خو دوی بیا کفر ته واپس شوله نو دغه رنګې د دوی هم مثال الله داسې مثال بیان کوم مثلهم کمثل الذي استوقد نارا مثال د دوی په شان دی مثال دی هغه کس ته استوقد نارا چې هغه اور بل کی استوقد نارا چې اور شبال کی فلما اضاءت پس چې کله اضاءت روشانه کی دغه اور ما حوله خپل ارد گرد ایریا ذهب الله بنورهم الله پاک بوتلو کی ختمولو کی بنورهم په غرنو دی دوی سره وترکهم فی ظلمات او دوی پرېږدي په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی بیا لیدل نه کوي دوی ویني نه نو دوی داسې دي صم بکم عمي فهم لا یرجعون صم چې دوی کوڼه دي بکم ګونګون دي عمي ړونده دي خو په رښتیا خو دوی ړونده او کوڼه نه دي خو داسې دي چې صم بکم عمي صم دوی کوڼه دي د حق ته اورېدلو نه حق وروینه حق خبره کوي ته کېږي اورینه بکمون ګونګون دي د حق خبرو کولو نه عمیون دوی ړونده دي د حق خبرو لیدلو نه نو ځنه ښه خلک داسې وي که نه چې که حق خبره د هغې په مخ کې کېږي هم وروینه حق خبرې فرصت وي ته یې مکاوي ته یې په هغې تلفظ نه کوي او درنګ نو د هغې نه ګونګ وي او ویني په هغې باندې به زور نه پیي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په آخر وخت کې د قیامت د نشاناتو نه یوه دا نشاني هم ده ان ترا بکمن عمیا صما ملوک الارض او کما قال علیه الصلاة والسلام چې په آخر وخت کې به ته د مځکې بدشیون داسې وینې چې هغه به ړونده به هم وي کوڼه به هم وي او ګونګون به هم وي اوس ګونګ او ړوند او کوڼ بدشي څرنګه کوي معنا د هغه دو چې مظلوم هغه به فریاد کوي او غریب او فقیر هغه به نورې به وایي ظالم هغه به ویني او کسي نو د مظلوم د فریاد نه به دوی د اورېدلو نه کوڼه هم وي د هغې په حق کې خبرو کولو نه به دوی ګونګ هم وي او د هغې د حالاتو نه خبرېدلو نه به دوی ړونده به هم وي اوس نن وخت داسې دا او که نه ده خپل سوچ وکړو
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وایي خبره څومره چې قیامت نږدې کېږي او د قرآن څومره خبرې قیامت نږدې کېږي وایي دا صدې کېږي. نو الله فرمایي چې سم بکمن عمیون چې دوی کونه دي، بکمن ګونګون دي، عمیون ړونده دي د حق خبرو د اورېدلو نه، د ویلو نه، د لیدلو نه. فهم پس دوی چې دي لا یرجعون دوی نه راپس کېږي د دغې ضلالت نه هدایت طرف ته. او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق. دا الله پاک د منافقینو بل مثال بیانوي او د قرآن مثال سره بیانوي چې د منافقین داسې دي لکه یو تیز بارون اروریږي او په هغه تیز بروم کې تیارې هم وي، بارون کسو چې کله وریږي نو وریځې هغه پریوځي او بلکل د 12 بجې ټیم غرمایي خو په دغې وخت کې تور اندار جوړ شي، تیاره شي، ته به یې که بلکل یا سبینی ده یا بلکل مشوم ده. او په هغې بارونه کې پړکو هم وي د بجلۍ او اوازونه هم وي پکې د تندرونو. نو په دې کې چې کله یو کس درومي نو ډریږي او د تندر د وجې نه کله ګوتې غېږونو ته ننکي او کله چې تیاره وي نو په اړنو کې دی روون شي او چې کله اړنو ختم شي بیا ترې شي نو بیا پکې ودرېږي. د قرآن داسې ده لکه مطر شدید تیز بارون چې هغه خپل رحمتونه روروي. په دغې قرآن کې دغه کوم وعیدات چې سنو کېږي او د قرآن په کوم وخت کې نازل شو د کفر تک کې تورې تیارې وي، لکه په بروم چې کله روریږي نو دې وخت کې تیارې وي. د قرآن هم چې کله په کوم وخت کې نازلېده دغې وخت کې د کفر تورې تیارې وي. نو په برونه کې رعد و برق، رعد اوازونه یې پکې سخت تندرونو. نو په قرآن کې هم دا د کفر مذمتونه دي، وعیدات دي پکې کفارو ته د جهنم، منافقینو دپاره زواجر دي پکې. وبرکن په برونه کې پړکو وي، روشنیۍ وي پکې، اړنو وي پکې. نو دارنګې په قرآن کې هم بشارات دي، د نیکو خلکو دپاره د جنت زیري دي، د انعاماتو تذکیرې دي پکې. نو بیا اوس د کفار دا منافقین څه کوي، خپلې غېږونو ته ګوتې وی نننه کړي چې د قرآن موږ ونه ورو. ولې؟ ځکه چې که چېرته دغه قرآن دوی اور وي نو د دغې هدایت ابوی دوی زړونو ته منتقل شي، ایمان بروري په صحیح زړه سره. نو ایمان چې روري بیا خو به د قرآن احکامات ته متوجه شي، د الله احکامات په متوجه شي. د الله په احکاماتو پوره کولو کې مشقتونه دي، تکلیفونه دي پکې. خواهش چې دا خواهشه پوره کوله، لذتونه پوره کول، دا سړی جهنم ته بیایي، دا یود لرو. او د اسلام کې تکلیفونه اوچتول، برداشت کول، دا سړی جنت ته بیایي. دا خبره هسې نه کوم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمکاره، چې جنت دا په تکلیفونو کې پټ او جهنم دا په خواهشاتو لذتونو کې پټ. چې کله الله جل جلاله جنت پیدا کو نو جبریل امین ته الله پاک اوې چې مړه جبریل ته لوړ شه او جنت وکسه. جبریل چې کله لوړ او جنت یې وکته، په یې کې خوندونه، لذتونه، نعمتونه، خوښۍ روغ. وی جنت ته وکته، وی چې ته دې باره کې څه دې ته به څوک رسي که نه؟ وی یا الله دا خو چې څوک هم وروي، څوک پوهې دی نه پوتې نشي، هر څوک پوی ترسي. بیا الله پاک دې تکلیفونو یو چادر په وغوړو. لکه اوس مثلا په ژمي کې لمونځ ته اودس کول زور سړي ته ویر کوي، سهار سبینۍ وختي چکېدل او بیا د ګرمه بشتره پرېږدول او کمبل او شیرک پرېږدول سړي ته څومره زور ویر کوي. په اوړي کې رژې لرل څومره زور ویر کوي. اوړي کې سبینۍ لمونځ سره چکېدل چې هلې د خوب د وجې نه سړی پرځي، تم کېدای نشي. درنګې نور احکامات څومره چې دي ظاهر خو پکې تکلیف وي، خو روح ته په هغې کې یو راحت وي. نو دغه چادر چې کله الله په وغوړو، وی ته وی چې وړه اوس یې وکسه. چې کله لوړو او وایي که ته بیا ګوډ شوي چې اوس څه یې، وی یا الله پاکه دا خو دومره تکلیفونه په پروت دي چې دې ته خو شاید چې څوک هم داخل نشي، رو نشي. جهنم الله پیدا کا، وی ته وی چې مړه جهنم وکسه. چې وایي که ته روغو، وی ته څه یې، دې ته به څوک رو شي که نه؟ یا الله دغه سختۍ چې څوک وروي دې ته به څوک هم رو نشي، یو کس په دغې تر داخل نشي. بیا په هغې بیا د خواهشاتو چادر هغه وغوړېدی شه. وی ته وی چې مړه اوس یې وکسه. نو چې کله یې وکته بیا رغوي چې اوس څه یې، وی یا الله د دغې نه خو به کیدی شي چې څوک هم بچ نشي. نن دا د وینې د نکای کوونکي خلک
هغې تعداد کم وي، د ګناهونو کوونکي تعداد هغه زیات وي. موږ دا د سره د دې نه چې مثلا نیکۍ کوو یو طرف ته نیکي وي خو چې ګناه مو کاملویږي هغې ګناه باندې نفس و شیطان وروچوي. ایکې یو لذت وي یو خوند وي پکې، خو دا خوند د ګناه دا چې سړی کله ګناه کوي هغه خوند وي، خو چې کله د ګناه وخت تیر شي د هغې نه پس په زړه باندې یوه پریشاني یو کدورت هغه ورباندې پرېوځي او سړی چې دا ګناه مې ویلې کوله. نیکۍ کولو کې په هغې وخت کې تکلیف وي، خو چې کله یې وکړې هغې نه پس یو خوند وي پکې، یو سرور وي پکې چې زړه دی بلکل مطمئن وي. نو دغه خلک هم دغه رنګې چې دوی غیږونو ته ګوتې نه نکي ویلې ځکه چې داسې نه چې دغه آیتونه اورو بیا په دې احکاماتو باندې عمل کوله او د قرآن په د احکاماتو باندې عمل کول د الله په احکاماتو باندې عمل کول په دې کې ډېر مشقت ته او دې کې کله د جهاد حکم وروشي حذر الموت، جهاد کې خو ظاهرا مرګ ده، نو داسې نه چې پکې مړه شو. نو الله پاک د مثال په داسې انداز سره بیانوي. او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق، یا مثال دوی په شان دی صیب د تیز بارونه ده من السماء چې د اسمون طرف نه درومي، فیه ظلمات په دغې بارونه کې ظلمات تیارې وي، ورعد او ګړزو وي پکې یعنې تندر اوازونه وي پکې، وبرق او چمک وي پکې، ارڼو وي پکې، بجلی وي پکې. یجعلون اصابعهم دوی داخلوي اصوابعهم خپل ګوتې فی آذانهم په خپل غیږونو کې من الصواعق د وجې د دغې صواعقو نه د تندرونو نه د دغې سخت اوازونو نه، او ویلې حذر الموت د وجې د خوف د مرګ د وجې نه داسې نه چې مړه شوې نه. یجعلون اصابعهم دوی داخلوي ګوتې خپلې فی آذانهم په خپل غیږونو کې من الصواعق د اوازونو سختو نه، حذر الموت د خوف د مرګ د وجې نه. والله محیط بالکافرین، الله جل جلاله احاطه کوونکی ده په کافرینو باندې. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریبه دو البرق چې دغه چمک یخطفو ختم کی ابصارهم نظرونه د دوی، کلما اضاء لهم مشوا فیه هر اضواء لهم چې روشنۍ دوی ته پیدا شي مشوا فیه نو دوی پکې درومي. مسلمانو سره دوی مزل کله کوي د منافقین چې کله دوی ته څه فایده وي په اسلام کې، مال غنیمت وي ته پکې میلویږي، بیا یې چې موږ خو آمنا ایمان وروړی تو سره یو او دارنګې صدقات نفلیه وغیره او ته پکې میلویږي، نو دغې ټیم کې بیا د مسلمانو سره بیا مزل وي سره کوي. کلما اضاء لهم هر ولي چې دوی ته اضاء لهم دوی ته ارڼو پیدا شي مشوا فیه نو دوی درومي په دې کې. و اذا ازلم علیهم او هر کله چې تیره شي په دوی باندې قامو نو دوی ودري، چې کله هغه ظاهري فایدې وي نه بند شي، مال غنیمت نه میلویږي، صدقات نفلیه نه میلویږي، نو قامو په دوی ودري بیا کفارو طرف ته روډ شي، وایي چې ان معکم موږ خو اوس د تاسو سره یو. ولو شاء الله او کچیرته خوښه شي د الله جل جلاله لذهب بسمعهم و ابصارهم، نو الله پاک په ختمولو کې دغه د غیږونو قوت د دوی و ابصارهم د نظرونو د دوی د لذهب بسمعهم، الله پاک په ختمولو کې بسمعهم هغه غیږونه د دوی، عام تفسیرونو دا معنا کړي و ابصارهم نظرونه د دوی سترګې د دوی. ان الله علی کل شیء قدیر، بشک الله پاک په هر شی باندې قادر ده، الله په هر شی باندې قادر ده. یا د هندونو یو مشر و، نو ما ذهن در نه وتله، به هر حال هغه د قرآن مطالعه وکړه، نو ویل چې د مسلمانو تاسې قرآن چې ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر شی باندې قادر ده. نو عیاذا بالله الفاظ یې ډېر د ګستاخۍ دي چې دا خو بیا الله چې په هر شی قادر ده، الله پاک په غلی هم قادر ده، الله پاک په بدعملۍ باندې هم قادر ده. نو دا به تاسو څرنګه خدای ده، دا څرنګه کتاب ده، دا خاصې کیسې دي. قاسم نانوتوي رحمت الله علیه انتصار الاسلام دا یو کتاب یې ولیکل، د دغې بېهوده د سوالونو دپاره د جوابونه یې پکې ولیکل چې ته احمق اول دا سوال کوې په الله باندې چې الله پاک چې په هر شی قادر ده، نو په غلا هم قادر ده. نو د موږ خو دعوا هم دغه ده، تا ته منې چې تاسې بلکل دغه دعوا ده د خپل رب متعلقه
چې دغه څومره څه چې دي دا د الله پاک دي، دا د الله پاک ملک ته. غلا څوک د چا نه کوي، د پردي مال کوي. نو چې دغه هر څه شی د الله پاک دی، بیا الله پاک ته غلی څه حاجت شته. بیا خو دغه سوال سره پیدا کېږي نه چې الله پاک غلا کوي او الله پاک بدعملۍ کوي، په دې هم قادر ده. نو بدعملۍ خو په پسته کوي هغه څوک چې کوي چې د هغې د تو غوندې جسمیت وه، د تو غوندې اعضا وه. بدعملۍ دپاره خو آلات د مذکر پچار دي. الله جل جلاله هغه د دغې اعضاو نه پاک ته، د جسمیت نه پاک ته د مو او د تو غوندې. نو چې د الله پاک د مو او د تو غوندې جسم اشته نه ده، نو د دغې شي پکې سوال څرنګه پیدا شو. نو لہذا دغه سوالات دا د اتو په حماقت باندې مبني دي. نو نن د په دغې ځای به اکتفا وي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.